دا ولهان شیطان دی انسان ته پاودس کې وسوسه چا یو سړی ګوتما اچولی وي بسم الله ویل واجب شو او کله کله سړی نه یریږي. بسم الله الرحمن الرحیم. نننی درس کې نننی کلاس کې وا اول مونږ د اودس فرایض بیانو او د اودس سره لازم لوازماتونه او د هغه سره د اهم خبرونه یو څو اهم خبرې وکړو. اودس کې سلور فرض دي او دا سلور فرض دا ټول خلکو ته معلوم دي، خو لیکن د دې فرایض او د حدود دا په جاندل فکار دي. صرف خلق منګ وایو چې فرض دا ده خو لیکن عملی شکل دی له هم ورکول غواړي. اولنۍ خبره دا او دس کې د مخ وینځل چې دا فرض دي، خو د مخ د وینځلو حدود په جاندل پکار دي. د ویختو دراختلو د زین واخلا تر لاندې ځنې پورې او د غوږ د یو پوسکې نه واخلا تر بل پوسکې د نرم زینو پورې دا د مخ حدود دي. او بعضی علماو چې ده باغې کې دا مړی د حصہ د اعتبار کړي دا او په بعضی کتابونو کې د دې هم دغه ته هم مخ حساب شوی دی او د مخ هغه زاویه د دې سره حساب کړي دا. نو د مخ وینځل دا فرض دي، خو د ویختو دراختلو زینا تر لاندې ځنې پورې یو. دویم د فرایضونو هغه چې دی دواړه لاسونه تر څنګلو وینځل دي، د دې حدودو پورې دا وینځل چې دی دا فرض دي. او دریم فرض چې په اودس کې دي هغه کم از کم د سر د څلورمې حصې مسح کول دا فرض دي او د ټول سر مسح کول دا سنت طریقه ده. دا غي طریقه ده چې دا دواړه تلی د ټولو غوتو سره د سر په مخکینی حصہ باندې هغه راخ کی داسې انداز باندې او یو ځل وروسته بوزي او بیا د هغې نه مخې ته راولي او بیا په دې غوږونو باندې مسح وکړي. څه خلک چې لاسونه وروسته راولي نو تلی او ګوتې او د شهادت ګوتې بیلې دي. په بعضې کتابونو کې دا هم لیکلی شوي دي چې دا خو یو مرجوح قول دی، صحیح راجح طریقه هم هغه ده کومه چې دا موږ بیان کړله چې هغه کې خودل دي د سر په مخکینی حصہ باندې دا ګوتو د دواړو تلی د ټولو ګوتو سره د سر په مخکینی حصہ باندې کې خودلې شي او هغه یو پر شاته بوتلې شي بیا مخه ترا وصلې شي او بیا باغی باندې په غوګونو سره د غوګونو باندې مسو کړې شي. دا دریم فرض دی. څلورم فرض چې د دواړو خپو د وینځل دي، خو وینځل تر ګټو پورې چې دا فرض دي. په دې کې یو خبره واوري ګوره، د دې مخ وینځل د دې هر اندام وینځل چې دی ګوره په دې کې ډېر روایتونه راغلي دي. نبی علیہ السلام توضأ مرتن ومرتين وثلاثا، یعنی یو ظلم وینځل کړي دي، دو ظلم او درې ظلم وینځل هم ثابت دي. په بعضې روایتونو احادیثو کې راغلي دي چې توضأ مرتين، یعنی نبی علیہ السلام دو ځل دا اندام وینځلې دی. او شارحین د حدیث دلان دي لیکي چې په اول ځل باندې اندام وینځل دا فرض دي او دویم ځل باندې دا سنت دي او هر چې موږ دا درې ځل وینځو نو دا او افضل او اولادي. نور کې یو سړی یو ځل وینځل نو دا هم کافی دي، که دو ځل وینځل دا هم کافی دي، ځکه ډیرو احادیثو کې مختلف الفاظ راغلي دي. خدا درې ځل وینځل دا افضل او اولا او غوره طریقه ده. بیا د بعض خلکو شکوک او شبهات په اودس کې هغه د اوبو د پاره دومره زیاتې دومره اسراف وکي په اوبو کې چې لګیا به وي شیطانی وسوسې به هغه ته اچولې کېږي.
کله بلاس 15 ځل وینځي کله وایي چې 2 ځل وینځل دی کله وایي 3 ځل وینځل دی ګوره نبی علیہ السلام مر بسعد فقال ما هذا يا سعد دا تسګه دا خو ته اسراف کې زیته کې هغه ورته د الله پیغمبر پاودس کې پوبو کې دام زیته دی نبی علیہ السلام ورته ویل وان كنت على نهر جار ته یو داسې نهر یو داسې ځای باندې روان وي چې هغه وب جاری وي هم دومره وب به استعماله چې هغه زیاتې نوي هغه چې دی په هغه کې اسراف نوي نو معلومیږي د خبرو نه دا چې ګوره احادیثو کې څومره راغلي دي یعنی زیاتې هم په اودس کې نه کې دا څنګه چې بس اودس ته ناست یو اندام دیږي او شیطان دې چې هغه ته ولهان ویل کېږي دا ولهان شیطان دی انسان ته په اودس کې وسوسه شي کله ورته دوزل دی خلوینځلا کله ورته پوزه دی یو ځل وینځلا کله دا او کله دا ولهان شیطان به ځان نه وباسي بل بعضی خلکو یو ملګری سوال کړي دی چې دا اودس نه رستو د تولیا استعمال څنګه دی ګوره یو خبره واوري د معاذ بن جبل رضی الله عنه پر روایت راځي هغه ایمان نبی السلام ولیدو اذا توضا مسح وجهه وای نبی صلوات و سلام او د سکو دا او د سن چې کله فارغ شو یو تولیا راوړل شو یو کفړه راوړل شو باغې باندې خپل اندامونه وچ کړل خو نورو احادیثو کې داسې راغلي چې نبی اسلام د دینه منع کړی دا خو په دې کې یو خبره واوري د منع چې کومه کې راغلي نو دې مبارک راضي چې ګوره دا وبنه ده دا په ورځ د قیامت باندې په اعمالو کې تلګل کېږي نو څه قدم وچوي او دویم دا دی چې دا وچ د وچولو دا حکم نو دام په دې احادیثو کې راغلي دي چې نبی رسول الله ته تولیا راوړل شو باغې باندې هغه باندې چې خپل بدن وشو په دې کې بیا علما لاندې دي کې وسړی دا سوګي چې د یخنۍ په موسم کې خپل اندام موچ کې نو خبره ده او د ګرمۍ په وخت کې چې وچ نه کی نو دا څه لازمی خبره نه ده بل خبره ده چې هغه سره لازمی خبره یو سوال ده چې یو سړی ګوتما اچولې وي او داس کوي دا بل څه حالاتو کې کوي آیا دا ګوتما ولر کوي کنه بلر کوي نو دې کې یو خبره واوري دا تحریک دا سنت دی یا واجب دی خوځول د ګوتمه بعضو علماء لیکلي دي چې دا ګوتمه دومره سخت وا چې اغه ته د پد لګي چې لاندې وبنځي نو دا و باسه دې وستل واجب دي او که چرته نرم وا نو دا بیا و خوځو چې دا ورلاندې وردن نه شي ور داخل شي دا سنت طریقه ده بل یو مسله دا ده چې د اودس په ویلو په وخت کې بسم الله ویل څنګه دي نو د دې په اړه کې واوري چې بسم الله یو سړی وي نو د دې په اړه کې حدیث کې راځي چې بسم الله ویل لکه چې د ټول بدن پاک کړي شو په نورو روایتونو کې راځي چې چرته داسې شي نو بیا خدای بسم الله ویل واجب شو او کله کله سړی نه یریږي بعض نورو روایتونو احادیثو کې راځي چې بسم الله یو سړی ونه وي او د سو کې نو کم اندام چې وینځي نو دغه اندام نه د ګناهونه هغه ختم شي دا یو څو مسائل او سباز ملګرو ته کوسنو هغه مون بیان کړل او ان شاء الله اند نور هغه بیانو واخر